چې کله الله ته نږدې سي، چې کله الله ته قریب سي او الله دې څنګه حفاظت کوي. یو واقعه د قرآن تاسو ته بیانوم. الله رب العزت حضرت خضر علیه السلام ته دا وویل چې ولاړ سه په فلانکي کلي کې یو دیوال دی، قریبه ده چې دا دیوال ونړېږي، دا دیوال ختم سي. نو ته ورسه دا دیوال برابر کا، صحیح کا، ځکه وکانه ابوهما صالحا، دا دیوال د دوو یتیمانو او د دې لاندې د دوی پلار خزانه پټه کړې دوی لپاره، چې کله بیا دوی مشران سي او دوی له خزانه دوی وویني او راواخلي، دوی دې نه فایده واخلي. یعنی الله رب العزت و خضر علیه السلام ته دا وویل چې ته ورسه د دې د خزانې حفاظت وکړه. چې دا ولې په دې وجه باندې چې دوی پلار نیکګان دغه نیکان خلک وو، دا و الله ته نږدې وو. چې کله و الله ته نږدې سي نو الله رب العزت به د انبیاو په ذریعه سره، د نیکو خلکو په ذریعه سره به ستا د اولادو حفاظت کوي، د فرشتو په ذریعه سره به ستا د فامیل حفاظت کوي. چې کله الله ته نږدې سي او چې کله د الله نه لرې سي، الله نافرماني وکړي، نو د الله فرمایي چې دا ستا حفاظت هغه زما په ذمه کې نه دی. اوس زه ستا محافظ نه یم په فرشتو سره یا په نور خلکو سره. نو الله ته نږدې کېدل پکار دی، الله سره مینه لرل پکار دی، ځکه چې دنیا کې هم الله موږ حفاظت کوي د پریشانیو څخه، آخرت کې هم زموږ حفاظت کوي د پریشانیو سره.